نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. دا کوم آیات چې مولوس دا د اتم پاره د سورۃ الاعراف یو دوا آیاتونه وو. دې آیاتونو کې الله رب العالمین د بندگانو ته د قیامت د ورځې یو صحنه او یو حالت ذکر کړي چې کله د قیامت ورځ قائم شي نو دا انسانان دای به د رب العالمین مخې لور شي او بیا بال تعالی ډېر تلې لګولي یو نه دا میزان دو نه دي درې نه دي ډېر دي الله زکه موازین صيغه ویلې ده ډېر تلې بلګېدلې خې خبرې بم پکې یو کې تلل کېږي بدی ببل کې تلل کېږي منځونه ببل تل کې تلل کېږي طهارت بل کې روزه بل کې زکاتونه بل کې صدقات بل کې حجونه بل کې نو د چا به یو تل درنیږي او د چا به یو تل سپکیږي او د چا به رب العالمین ټول درنی الله دې زمنګ درنی کی دویم قول دا دی چې نه دا تلی وده
خو چون کې شینب کې مختلف تلل کیږي نو الله وی وده سم غټه تل ده ته دا ډېری تلې دي او کله چې الله دا تل د میزان جوړ کړله د دې دا یو چابړې دومره غټ ده کدا ازمکه کې دې هم پکې راځيږي د اسمانونو پورې وای دې ملائکه چې ولیدا ویل چې الله دا څه شی دې جوړ کړ وای رب العالمین وتویل چې دا خو یو تله می جوړ کړه ازینو به اعمال عبادی زبر د خپل بندگانو د عملونو تلما وای ملائکه دا وزر او چاته کړو د دې زمکه نه واله او چغې کړې په جړه کې چې یا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اے سمنګ الله منګه استاد سي بندگی نه دا کړې چې هغه صحیح بندگی او د تل پیډه کش او د ملائکه بندگی د سناشنا بندگی دا جناب محمد علیه السلام وی کله چې الله رب العالمین ملائک پیدا کړه نو ځنې داسې ملائک دي چې د هغه ورځې نه الله ته په سجده پرتی دي او چې د قیامت خګوشي سر به اوچتای او ځنې د سړي چې هغه الله ته فرکو ولاړ دي او ځنې داسې دي چې رب العالمین ته په قیام باندې دي سیوطی او کتاب لیکل دی البدور السافره فی احوال الاخره او هغه کې سیوطی دا عبارت او دا روایت راوړي دي نو هغه بندگان چې هغه همیشه رکوع کې پراتی او همیشه په سجده الله ته پراتی او همیشه الله ته په قیام ولاړی او هغه جاړي او چغي وای چې ما عبادنا که حق عبادتک الله موږ ستاسو صحیح بندګی نه دکړي نو ما او ته شکر دی چې زړم نه چی باید چې موږ زړونه د خفقان نه چاودلی وي چې الله غو نه دکړي نو موږ به څه وکړو رب العالمین وای کله چې قیامت قائم شي والوزن یومئذ الحق پرشتیا بال ته تول کیږي نو چې چا تل درنه شو فولایک هم المفلحون دا کامیاب خلک دي او چې چا تل سپک شو نو فولایک الذین خسروا انفسهم دا توانین دي تل زما خل ورونو تل د میزان دا په څه شي درنیږي نو یو دا دی چې دا په صحیح عقیده درنیږي چې کله د یو بنده عقیده صحیح نه کده ډیر منځونه کوي ډیر اجونه کوي ډیر صدقات ور کوي ډیر خیراتونه کوي او تا د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانانو ته خیر رسي خو چې د چون کې عقیده خراب ده نو دا ته هیڅ فائدہ نه ور کوي الله وایي د څه ده لکه پوخ باغ باندې چې ور ولګي ایا ود احدکم ان تکون له جنته من نخیل سورته بقره کې الله دا مثال ذکر کړی دی نو یو شرط ولا خستا او سوچاو صحیح عقیده ده زمورونو دویم شرط چې پاغي باندې تل د میزان درنیږي هغه اتباع د محمد رسول الله دی فی النقیر والقطمیر د کجوري د اډو کې د پړاچاو د هغه په شاته کم داغ دی پاغم رکارونو کې به د محمد رسول الله تابعداري کې نو به رب العالمین ستاد عمل کې وزن پیدا کړي عبد الله بن عمر هغه صحابي چې دغه د اتباع صفت دیرو اشد الناس اتباعا لرسول الله امام بخاری روایت راوړی دی ترمذی کې مشتا کله چې عبد الله بن عمر حج لته نو تبر سید لارې په غاړه غاړه ته چاته ویل دا څه کې ابن عمر راغه ویل ما خپل محبوب محمد علی السلام لیدلو او دا چې کله حج تراتنو په دغه غټو باندې خپې خوي ما ته کمر یو غټي وسم معلوم دي زه د خپل محبوب محمد رسول الله د اتباع د وجه نه په دې غاړو زما شاه ابن عمر له وزل خټاکه راوړه بتی خیندوانه خټاکه دې ټولو ته وای عبد الله بن عمر دا وخره قربان عبد الله بن عمر وته ویل یا رسول الله خرمه هغه ولې بیماری وای نه بیمارم نیمه ولې دا شی حرام دی وای حرامم نه دی وای ولې نه خوري
وای ما خپل پیغمبر د دې په خوراک نه دی لیدلې کې دې شي هغه په یو طریقه خوړلې او زه په بل طریقه وخورم او زما خوراک د محمد رسول الله د خوراک نه خلاف را نشي. اشد الناس اتباعا لرسول الله د عبد الله بن عمر رضی الله عنه تسیو ناشنا سړیو بچی ته ویل د پیغمبر حدیث دی چې جمعات کې د منځ یې نو د خزې ممنه کوي پرې د چې د جنکې جمعتون د زیو منځونه کوي زیرا پات شه د وې زبې منی کوم زما خزر ستاب کې څه کار دی. عبد الله بن عمر بارک راضی فسبه سبا شدیدا سخت ردی بدی او ته ویلې او به وسد مرګ پورې خبرې ونکړې تا د پیغمبر د حدیث جواب کې ماته زما په مخه به بالکل ناراضي فما کلمه حتا مات تر مرګ پورې عبد الله بن عمر به څه خبرې ونکړې. دته محبت د رسول الله وای چې داسې یو صفت یو انسان کې راشي الله رب العالمین د په لږ عمل کې به الله دومره وزن پیدا کړي چې جناب رسول الله وای یو کجورا یو نوړی چې په صحیح نیت ورکړه الله په نس له وجه الله دی ورکړه نو الله یې دونه غټي چې د احد غر نم دا ډېر غټ شي تبه یو معمولی چیز کړي او الله بل د احد غر عمره غټ ګودامونه ته جوړ کړي 40 کیلومترۍ کې غر دی. اتباع د نبی علیہ السلام نو دا مسله من ذکر کوله چې موږ د خپل منځ کې ګورو چې زمونږ د پیغمبر دی کې څه طریقې دي اسنه علامه کې چې ځان واستړې کو ثواب ملاو نشي سړی کله یو عمل وکي او ثواب په ملاو نشي خیراتو کې ملا ثواب ملاو نشي منځو کې حدیث کې راځي دا منځو له مخنه بیرته ویشتلې شي دا انسان جنو وکي دی وی لبیک اللهم لبیک ملائکه ته وی لا لبیک ولا سعدیک ولا الخير لدیک نه دی لبیک شته نه دی سعدیک شته زده به خیره بچی تاسو خیرم نشته دی. دا ولی اتباع د نبی ډیر ضروری ده. امام مالک به ویلي وای دا پیغمبر تابعداري د څه مثال دی لکه د نوح علی السلام کشته چې ډان جوړو او هغه الما سره وخیږي بس څوک وروخت الخلاص شو او چې څوک ورونه ختم ختم شو فاتح شو تباہ و برباد شو. نو موږ د نبی علی السلام مونږ چې هغه ته پیغمبري مونږ وای او هغه ته محمدي مونږ وای او هغه ته هغه مونږ وای چې د الله نبی ویلي صلوا کما رایتمونی اصلي دا څنګه مونږ کوم د قسمونز کوي. نو د دې موږ تذکرہ شروع کړې و او تقریبا 2-3 خطبه دي کې شوې دي الحمدلله او دې څه ته خبره رسیدلې و چې کله انسان سجده دغه کې دا وکی دا 2 سجدي وکی به د دې منځ کې احکام به د دې دویمې سجدې نه چې د انسان سر راوچت کی نو دی به وی الله اکبر بیا موږ دا ویلو چې دغه ته د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سنت دادی چې کته یو رکعت کړي یو د تبل کې افسي او دغه کې فاتحه نو تبدیزه کې لګا دمه کې چې هغه ته جلسه الاستراحه وي دا ډیره وګدیم نو او دا پرې دم د نبی سنت باندې عمل کوون کې به وګرځي او دا غي دلایل منګ ویلیو خدلته یو خبره پاتې ده ان شاء الله چې هغه زنن خطبه کې ذکر کوم د الله په مدد باندې هغه ده چې دا انسان کله د دویم رکعت ته پاتېږي او یا 3 رکعات وکي او د څلورم ته پاتېږي نو دا انسان به څنګه پاتېږي. نو باځي سادهګان خو یو چې څنګه پاتې دنو نه دا د څنګه پاتې د قصه نه ده زمونږ دومره مشفق استاد پیغمبر چې هغه الله د ټولو پیغمبرانو امامتي ولور کوي هغه مونږ ته د دین زره خبره خوده ده. عمر صاحب يهودي اعتراض کړو وای د میتیزو چالم ته خودلې د باول هغه دایم راته خودلې دي او چې د باتروم نه راوځو دایم راته خودلې دي او چې ورنوځو دایم راته خودلې دي. نو تاسو کې د نبی رسول الله طریقه څه ده چې ته دویم رکعت ته پاتېږي یا څلورم ته نو په دا دوه چې وکی دریم دغه کې خو قاعده ده به پاتېدل نشته ده او څلورم نه ما خو به چتېدل نشته ده
ځکه زمونږ دین کې شپږ رکعاتیز او پنځه رکعاتیز مونږ نه دی راغلی، 2 رکعاتیز دی او 3 رکعاتیز دی او 4 رکعاتیز مونږ دی. نو دا به څنګه پاتېږي؟ آیا په دې څنګهانو باندې به زور کې اوچتېږي با او که په دې ځمکه باندې به زور کې اوچتېږي با؟ او چې اوچتېږي نو دا لاسونه دې ځمکه باندې نو داسې کلاو بېږدي او کنه د عاجن په شان بېږدي. عاجن دې ته وایي لکه زنانه چې وړه اخږي که خینم کړی دغه د سره موټی کی نو دا لاسونه به داسې اوچتېږي که داسې به لاسونه اږدي او کنه په څنګهانو باندې بېږدي. د فقه هندي کې د علماو دوه قول دي. احناف علما وایي چې دا به د څنګهانو باندې خپېګ دي لاسونه دي او دغه سی به اوچتېږي زمکه سبب د څه کار نه دی وخت کې بس را پاتې دا په زنګونی لاس کې خدا او د زنګون له زور ورکې وي سبب پورته شي. او دلیل د دې حدیث د ابو داود دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی منع کړی دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ای یعتمد الرجل علی یدیه اذا نهض فی الصلاه. و جناب رسول الله منع کړی دا چې په لاسونو به کته اعتماد نه کوي پس مکه به نه کړي. نو چا دا معنا وکړه چې ای منع د دینه کړی دا چې لاسونه به پس مکه نه کړي او چا دا ویلي په څنګهانو به هم نه کړي بدل سی بنی غچتیږي. موږ یو دا حدیث دی دا ډېر ښه حدیث دی خو چې د سچرته پیدا شي دا سند ضعیف دی روایت منکر دی. محمد ابن عبد الملک الغزال په نوم یو راوی دی کې او کثیر الخطا هغه د ډېر روایت کې به خطا کېدو. بل د امام احمد نه په دې روایت کې د اختلاف کړی دی او د ډېرو ثقاتو نه کړی دی. نو دا روایت چې د الله نبی منع کړی دا چې په لاس به اعتماد نه کې نو دا روایت کمزورې دی. کله یو ترمذی کې یو روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وو کان ينحض فی الصلاه علی صدور قدمیه و نبی سلام باندې جلسه د استراحت کوله او کله چې په پاتېدو نو د ګوتو په څوکو په پاتېدو ورسېږي دی وکړه کنه نو دا ګوتې به ماته ولې نو دا چې نیغ به د ګوتو په څوکو اوچتېدو. نو دې روایت ته محناب دلیل نیسی چې لکه لاس باندې لګي نه به پس مکه لګي او نه به پس څنګهانو او که مجبور شو په څنګهونی وای ولګوا. خدای روایت هم سندن ضعیف دی. خالد ابن ایاس پکې دی او هغه ضعیف الحدیث دی اهل علم وایي. نو دغه دوه روایتونه دي د دینه چا استدلال کړي نه خو استدلال کمزور دی ځکه دین کې سند له اعتبار دی او که دین کې سند چیرته نه وي نو اهل علم وایي موږ به د موضوع په لاندې طرف باندې مسح کوله لکان المسح باسفل الخفين اولى من المسح على علاه. د بره طرف نه به په لاندې طرف باندې خلکو مسح کوله خو بره باندې موږ مسح کوو ځکه محمد رسول الله د څه کړی دا. دویم قول او دا د جمهور علماو قول دی او دا د محدثینو قولم دی او دا د ډیرو حدیثو سره موافق دی. تقریبا 4-5 روایت دی باب کې شته دی. هغه دا چې لاسونو باندې به ته اعتماد کې او دا لاسونه باندې په څنګهانو زور راولي او دا لاسونه نه به د خپو په څوکو پاتېږي او دا لاسونه به په ځمکه باندې کېږي او دا په ځمکه باندې به ځکه کېږي چې د موږ استاد د موږ درس ورکوونکې د موږ محدث او انجنیر او د دین خودونکې هغه امام الانبیاء محمد رسول الله دی او محمد رسول الله مونږ ته د سی ویلي دي. بخاری کې حدیث دی او دا روایت د کتاب العلوم کې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی او روایت د مالک ابن الحویرث دی رضی الله تعالی عنہ. د مالک ابن حویرث یو ځل صحابه ته ویلي الا احدثکم عن صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے مرګرو کته څه خپکیږي نه او ستاسو خوخی راځي د خیسته پیغمبر محمد رسول الله مونږ ته وخیما او ماته مونږ د نبی خیسته یاد دی. هغه خلک دې ځان له مرګ تعویذونه وکي او هغه خلک دې د زارو ګولې وخوري چې هغه په دې خلو وایي چې پیغمبر مونږ په حدیثو کې نشته لري. صحابي وایي زید ته بیانوم او زه د نبی مونږ را ته خیات دی او رسول الله زما په شان مونږ کوي
ادب وقوف باز را پاتېږي وای په حدیثو کې د پیغمبر مون نشته ولې د پیغمبر به لازم چې د مون نشته په حدیثو کې یا د مون د پیغمبر نه رسته خلقو پیدا ک د صحابي د مالک ابن الحويرث رضی الله عنه دا وای الا احدثكم عن صلاه الرسول صلی الله علیه وسلم ازما مرګرو کستا چې خوخی زبتا چې ته د خپل پیغمبر محمد علیه السلام منځ وېما او دا منځ بیات کوي په دې به عمل کوي منځ کوو د تبارک راځي دی روایت کې امام بیهقی دا روایت راوړی نسائی راوړی دی او دا روایت بخاری کې دی او بل ورځ مې کتاب العلوم د امام شافعي رحمۃ اللہ علیه کې وکړه د خصه واضح اندازې سره د اطرافونو دا روایت راوړی دی وای فاذا رفع راسه من السجده الثانيه في اول الركعه وای محمد رسول الله چې بکله اولنې رکعت وکړه او د سجدینه به سر راوچت کو نو استوا قاعده کې بناست نو دا کې جلسه د استراحت شو نو دا په یو رکعت دی نو ثم قام به ودرېد نو چې ودرېد نو څنګه به ودرېد وای خود څه به ودرېد چې فاطمه على الارض د لا سونه به پزمکه ولګول على الركب ندی ویلی على صدور الاقدام ندی ویلی مالک ابن حويرث وی زما پیغمبر چې مونږ کړه لاسونه به پزمکه ولګول او د سبب پاتې الحمدلله دا څومره واضحه نسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دویم روایت د ازرق ابن قیس ده چې دا امام بیهقی راوړی دی په السنن کې او په معرفت السنن والآثار کې راوړی دی او سنن الکبرى کې راوړی دی او دا د شیخ البانی صاحب د صحیحه کې راوړی دی بسند حسنه دا وای ما یو ځل ابن عمر ولیدو رضی الله تعالی عنهما و ابن عمر چې دا اول رکعت نه اذا قام من الركعتين اعتمد على الارض بيديه وإلا سنه پسمکه ولګول او دا سی اوچت شو وإزما خواته زوینا سوت شاګردانیو فقلت لولده ولجلسائه مولدی زویته ویلې او مولدی شاګردانو مرګرو ته ویلې لعله يفعل هذا من الكبر کې دې شي دا سړی بوډا شوی وس د سپینګرتوب د وجنه ابن عمر دا کار وکړ لکه دا بعضی بزرګان وسوي یره جلسه د استراحت د مالک پر روایت کې دا خدای رسول الله بوډاو ولې رسول الله چې بوډا شي نو د بوډا پیغمبر خبره به نه مانی نو هغه بچي وته وي او شاګرد وته وي لا ولكن هكذا يكون دق شان من محمد رسول الله زما پلار د بوډاوالي د وجه نمونځ کې کته پرځای نه دی کړی صحیح مونږه کړی دی د خدای محمد عليه السلام مونږ الله اکبر دویم روایت د ازرق ابن قیس دی چې ما ابن عمر لیدلو او د لاسونه داسې راغون کړیو د وړو پښانه او به وای داسې فاسیده رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام دریم روایت دا روایت نافع نقل کوي د عبد الله ابن عمر نه چې کان يعتمد على يديه اذا نهض کله چې بدارکاتونو ته پاتېدو نو لاسونه به پسمکه باندې خمس غوت ولګول دا روایتونو ورو صحیح روایت دي کې او دا دلیل دی باندې چې کله پاتېږي نو دغه بيدا تبلا سونه پسمکه لګي دغه ګوره څونه پیډې دي که څنګهانو باندې کله سړی لاس ولګي دا کپڑا خوینو د سینې چې لاس دی خوینو شي خپل د زمکه سونه لګي نو پیغمبر په خطر روان شي چې کامیاب شي کله چې سړی زور کې پورته پاتې در کمیز لمن وشلې نو د سې نقصانونه مکوا د نبی په طریقه روان شي چې ټولش عبادت دي خسته شي خدای ته خبر را ورسېدا چې دا به پاتېږي نو څنګه به پاتېږي نو د جمهور علماو او چې هغه ډیرو حدیثو سم برابر ده او ان شاء الله مونږ ته خوښه شوې ده دي کې هغه دا دي چې د لاسونو به د سکولاو دي او یا به دغه شي دي او به پاتېږي اعتماد علی الارض دي ته وایي او بعضو روایتو کې دا راغلي دي چې نه یعجل لکه ابن عمر رضی الله عنه دا روایت ده لکه وړو چې کینو د لاس په سیموټي کې او دا سی به ولګي او د دې په زور به پاتېږي دته حدیث العجن فی الصلاه ویل کېږي دې روایت کې د علماو اختلاف دی چې دا صحیح دی او که صحیح نه دی امام ابن صلاح چې دا د علم حدیث یو غټ استاد دی هغه وی دا روایت ضعیف دی
امام ابن رجب حنبلی چې دا یو لوی محدث دی هغه روایت د عجن چې دی چې دا د وړو غلو په شانه به پاتېږي وای دا روایت کمزور دی امام ابو اسحاق حوینی چې دا د مشکات شارح دی ډیر ښه عالم دی هغه وای دا روایت کمزور دی البته شیخ البانی سیم د صحیحه کې صحیح کړی دی خو د جمهور علماو په دغه روایت کلام کړی دی شیخ صالح وای و ډیره حق ته نږدې خبره ده چې دا روایت موقوفا د ابن عمر د ثابتي خو مرفوعا د محمد رسول الله نه دی ثابت او د کې خنه سرم داده چې سړی تنوع په عبادت کې وکي اکثر کته لاس ولګي او اوچت شي او کله کله د وړو په شان په شکل باندې پاتېږي زمونږ د منځونو د طریقې چې موږ ویو دا موږ ور دې لپاره نه ویو چې راسیو د سکول پاړې د ویو یا بل څه شي دا د دې لپاره ویو چې د عبادتونو کې موږ غوړ عبادت او مرجوح عبادت افضل او مفضول عبادت دا معلوم کو او رواونه رواب کې معلوم کو نو موږ ته چې په کومه باندې اجر ډیر ملاويږي موږ به دا سوچ نه کوو چې ما خو ذهن کې څه خبره وا البته دومره یو خبره شته ده دا هم ټول مرګري نه سیمه ټول طلاب د علم یو نو کوم یو د حدیثي یا یو خبره زمين ثاني مؤمنات سره طلاب العلم یو ورکوټه دا ولې درجه طالب ما نو چې کوم یو خبره د سما مثلا خطا کړي نو فذكروني نبی علیہ السلام وایي زمانه یو ټکی ارشي ماته یادوي نو موږ د چا بچیو او چې موږ ته څوک د خطای وخی چې او دې روایت کې صحیح او تا غلط کې یا بل څه شی دی نو والله چې تندې ولا چپ کوو شکر ولا دا کوو دعا مو تکو ځکه سړی لازم خیر خوای او موږ به دا غبط خوا کیږو دا خو د لیوانو کار دی الحمدلله دین ټول خیر خوای دا مسلې موږ شروع کړی مثلا دا موږ مخکې له جلسه استراحت شته نشته بین سجدتین اشاره شته ده نشته ده طریقه د اوچته دو څنګه ده اوس یو سړی په بدن نشي ویلې چې یاره دا خبره هم دا بل شانه ورېدل د مستوم نه موقع غشي نماز بس ما منو مده بل منا ته رسول الله منو ته دلیل منا او د قوت او صحت ته دي خبرو ته ډېر خیر کول غواړي او دا به څه نه ګوره چې دا موږ بل چاته ویو چې لکه تاسو کمزوري روایت په رواني وي او موږ خپل یو عمل کې ورننه وتلی او ملا په ماته وو او که څوک راته وي چې دا قوی دی او موږ چې ناس سليمانه منه نه دا کاتب موږ ته سینه کو الحمدلله موږ که څوک کل عاجم پاتې ده لکه دا وړو چیرږي نو په به ها و نعمت دام صحیح دی خو که چا زمکه باندې د څه لاس ولګو او یا تمد دغه سی به پاتې ده نو دا اولاد ډیر غوړه دی یحیی ابن معین وای د دې عجن کې دې شي هم دغه معنی شي چې دا یعتمد علی الارض الله سبحانه و تعالی دی د خیسته نبی هغه خیسته طریقې دی الله زمونږه په معاشره او زمونږه په ژوندۍ کې راولي او الله دې زمونږه د منځونو او زمونږ د عبادتونو د جناب امام الانبیاء محمد رسول الله په طریقه کې چې مونږه له طول وشي بالمیزان الاوفا پاغه پورا طول باندې او بالمیزان الاسقل او چې د عملونو ورواچي او سمه طلب صدرنه کې بس مونږ الله نه تغواړو او دې ته مونږ نه ګورو چې فلانه څه وي او فلانه څه وي فندور ما قول الرسول وفعله بس من محمد رسول الله د قول او د فعل سګرزو نفيا و اثباتا بلا روغاني کاغه ول چې وکه من ویو کوي او کاغه ول چې مکه ونه من ویو نه کوو منګه مزدوران د چایو د محمد رسول الله بندگان د چایو د الله مزدوران د چایو د الله او د رسول د دینه فلا نغتر بقيل وقال د چا په قیل قلنا به نه دوکې کیږو زمون پیغمبر چې موږ ته څنګه مونږ خودلې دي اما تسبه کوو دویمه یو خبره د مقام پورې دغه ختم شو سجدي او رکعاتونه کله چې 2 رکعاته وکي د پسې رسته ورونو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې دلته به تشهود وې څه شی به تشهود به التحيات لله والصلوات والطيبات دې ته تشهود وای او تشهود وته ونی وای ځکه دې کې معنی دا د الله د جبه عبادت د بدن عبادت د مال عبادت دام امتحان ده او اشهد ان لا اله الا الله گواہی ته دیم کوم چې الله ممتي واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا گواہی کوم چې محمد علیه السلام د الله رسول او د الله بنده ده او زما په سلو کې ایمان ده نو دې ته څنګه وای تشهود وته وای دلته یو څو خبرې دي چې دا ډېرې مهمې دي
ان شاء الله د الله په مدد باندې زبردي وضاحت وکما. یو خبره په دې کې دا ده چې په دې تشهود کې کېنی نو ته به څنګه کېنی، دا یو مسله ده. دویمه خبره دې کې دا ده چې په دې تشهود کې نو د لاسونه به ته په کم ځای کې او څنګه به د لاسونه نیسي. دریمه خبره دا ده چې په دې یو مسبحه غوته به اشاره کې، دا اشاره به په څه طریقه کې، څلور پنځه طریقې حدیثو کې دي ان شاء الله دا یو وېما. او څلورمه خبره دې کې دا ده چې دا تشهود چې دی نو دا ولنې قاعده او د دویمه قاعده د دې دوړو کې ناستل یو شان دي او کدي کې فرق دی. او بل خبره به ان شاء الله به د دې معنی وکړو او دې کې څه فواید دي دینی هغه به مو یو چې دا ختم شنو به الله صلی درود شروع کوو او دا بل غوخه خلی ان شاء الله سبحانه و تعالی. اوله خبره دا ده چې کله تشهود کې کېنی نو دې کې د علماو دوه نظر دي. یو نظر د احناف علماو دی چې دا اصحاب الرأي دي او اصحاب الكوفه دي او اصحاب بغداد چې ته وایي د امام ابو حنیفه صاحب مرګري دي او دې کې به رستا یعقوب صاحب چې ابو یوسف دی، محمد ابن حسن شیبانی دی، زفر دی، الله دې ټول باندې رحم وکړي. دا خلک راغلي دي خو په عام اصطلاح عمومي باندې د اصحاب الرأي والقياس ویل کېږي. دریو د قیاس والا او ته ویل کېږي. دا قیاسونه او د رېګان ډېرې پیش کړي. او دویم جمهور علما دي. جمهور علما هغه محدثین دي، هغه فقها دي، هغه فقها چې هغه د قران او حديث مناسب استدلال کوي او هغه خلک چې دي چې هغه ته اهل الحديث ویل کېږي، په حديث باندې عمل کوونکي خلک. نو د دې دواړو د څه کې یو اختلاف دی. احناف وایي چې زنانه په دې وخت کې تورک کوي او سړی چې دی دا به تورک نه کوي، دا به د خپو باندې کینی، هم په اوله قاعده او هم په اخیره قاعده کې. تورک څه ته وایي؟ وایي چې تنگ نشي. دویم قول د جمهور علماو او د محدثینو دی. هغه وایي قاعده دوه قسمه دي. یو دو رکعتیزه قاعده ده چې دا دو رکعاته دی وکړه او دویمه قاعده څلور رکعتیزه ده. په دویم تعبیر باندې دی اول ته قاعده اوله وای او د دویمه ته قاعده ثانیه وای، یا دی اول ته تشهود اوله وای او د دویم ته تشهود ثانی وای. وای دي کې احناف جمهور محدثین وای چې سړی په اولنۍ کې تورک نه کوي. کم قول پکې دامشه کې تورک وکړي خلک کمزور دي. او امام احمد ابن حنبل سی وایي چې کم حدیثو سم موافق دي نو هغه دا چې په اولنۍ کې به تورک نه کوي، اولنۍ قاعده کې بس دا به خپل باندې کینی او د دې وجه دا ده چې دغه ډېر کې ناستل نشته دي. نبی علیہ السلام چې په پاتېدو په دې اولنۍ قاعده کې نو دومره ډېر به ضرب پاتېدو لکه دا چې په ګرمو کمرو باندې ناشتي. بس د مرګري دای په اولنۍ قاعده کې مستوګد شي او بس نه دي کې ډېر وګديږي نه. د رسول الله سنت دې کې دا ده چې نبی علیہ السلام به د صفات شه د په دې وخت کې لکه دا چې ګرمه غټه باندې خپېخي نو ګرمه غټه باندې چې خپېخي سړی له زر پاتېږي. دا د پیغمبر علیہ السلام وړي وړي خبره دې ته به د غرونو نم غټي ګورې دې ته به نه وي چې دا وړي دي. د نبی علیہ السلام هر خبره دا ډېره غټه ده. کچاته وړک کار کیږي نو رب العالمین دې دغه اسلام کی الله دې د نبی قدر دغه زړګي کې کینی چې د پیغمبر د خبرې ته غټ ښکار شي. او کوم چې اخیرانه قاعده ده نو په دې کې تورک چي دي دا غوړه دي. او که سړی په خپو کې ناست قدمونو باندې نو دم ثابت دي د نبی علیہ السلام نه. امام ابن قیم زاد المعاد کې وایي الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه. الله له حمد چې کار احسان کړی دی. که څوک تورک کوي هم جایز دی او که څوک په دې پوند باندې کینی نو هم جایز دی. او د نبی علیہ السلام نه ثابت دي او د تنوع په عبادت کې وایي. خو چې ډیرو حدیثو ته وګوري او ډیر عمل د رسول الله مبارک ته وګوري نو هغه کې دا چې نبی علیہ السلام اخیرانه قاعده کې تورک کړی دی. او اهل علم وایي دا تورک سړولم سنت دی او دا خذلم سنت دی. او د دې تورک بارکه
حدیثونه چې دي نو بعض علما وایي حد تواتر ته رسیدلي دي او بعض علما وایي چې کوم خلک دې روایتو ته کمزوري وایي او یا په دې حمل کوي چې دا د خزو د پاره دي وای دا چې د خزو خبرې دي د سړو خبرې نه دي د سړی خبر هغه د چې محمد رسول الله علیه السلام کړی دا د دې تورکه طریقه څه ده یو طریقه د تورک ده ان يخرج قدميه من ناحيه واحده چې سړی په دې مقعد باندې کینی پراټو باندې او دا دواړه خپې د یو طرف ته وباسي دا یو طریقه ده او دلیل دی کې د ابو حمید سعیدی روایت ده امام ابو داود راوړی مشکات کې مشتا و اذا كان في الرابعه وکله چې د الله نبی په څلورم رکعت نکیناست نو ابصا بورکه اليسرى الى الارض دا ګس طرف ته کناټه دا به زمکه سو لګاو واخرج قدميه من ناحيه واحده او دا دواړه قدمونه به په یو طرف د سی وستلا ابي عملي پریکټس به وکي یادې کوي دا یو طریقه ده دویمه طریقه چې هغه د دینه لګه غوړه ده هغه ده چې دا خيخ په ودروه ايام سبل اليمنى ويقدم رجله اليسرى او دا ګس خپل ګورمخ کې کا او چې کله دې ورمخ کې کړه نو دا د خيخ په نه لاندې راسي وباسا ويقعد على مقعدته او فمقعد باندې ورکینو باندې بکینی دا روایت موطا کې د يحيى بن سعيد ته او دا روایت د عبد الله ابن عبد الله ابن عمر نقل ده او دا به ویلي چې عبد الله ابن عمر بم دا کار کو او دا د محمد رسول الله نه نقل کړي دي صلی الله علیه وسلم نه دریمه طریقې دا ده چې غیبا مسلم ذکر کړي ده په ابواب المساجد کې باب صفه الجلوس في الصلاه وكيفيه وضع اليدين على الفخذين د تشهود کې به څنګه کینی او د لاسونو به څنګه دي ابو داود هم راوړی باب الاشاره په تشهود کې او روایت ده د عبد الله ابن زبیر وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یجعل قدمه اليسرى بین فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى دا طریقه په ټولو کې ډیره ګرانه ده هغه دا دی چې تبه د سیو کې دا ګس قدم براوالي دا د چا په خپې ده او دا به د دې پتونو د دې ساق د دې پندای د مینس کې بره د سیور کې خدا طریقه لګه مشکله ده نو دغه ولنۍ طریقې دواړه د ډېرې غوړه دي او د کې خبره ده چې سړی تنوع په عبادت کې وکي کله یو وکي او کله بل وکي امام ابن قیم وایي دا درې واړه طریقې وایي دا د نبی علیہ السلام نه ثابت دي زاد المعاد اول جز کې ابن قیم ذکر کړی دي او د عبد الحی لکنوی سے په عمدۃ الرعایه کې د شرقای شباب صفات الصلاه کې د رسول الله مونږ چې ذکر کړي نو دا طریقې اوس ذکر کړی دي نو څوک چې د دینه انکار کوي چې وای تورک نشته دی او بل نشته دی او بل نشته دی نو دا خلک کې دي چې مکابره کوي د خبرو کې به دې کې دا خبره دا تورک دوه رکعاتیس کې باقي او کنه به کې نو ظاهر دا ده چې دا د وائل ابن حجر روایت کې دی او ابن قیم هم لیکلی زاد المعاد کې او شیخ البانی صاحب د تمام المنه کې لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي امام نووي موي او امام احمد ابن حنبل سیم نقل دي او المجموع کې امام نووي موي الفتح الرباني شرح د مسند احمد شیبانی هغه کې مداوین دي و چې د ټولو روایتو ته سړی وګوري او د حدیثو اتباع د چا سره کې و ډیره غوړه خبره او خبره دې کې ده چې دا په سنایي کې مکوا او په رباعي کې وکا دلته یو څو خبرې نورې پاتې شي کله چې دا په تحیاتو کې کینی نو دا لاسونه به په څه طریقه دي او دا غوتی چې دي دا اشاره چې کوي نو دا غوتی به په څه طریقه نيسي نو دې کې چې د نبی عليه السلام کومې طریقې دي الله دې موږ تاسو له ایمان کې ژوند راکړي ان شاء الله دا به انده کې وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن